शायरी में साथ बने यानी तो बड़ी वक्त में लिखी विभाग के साथ बने लायक और साथ ना तारे डिप्टी कमिश्नर से भी खास तारे खास करने को बचना द्वारा तो मसाले तेरा तरफ से तेरे पूरी फोरा तथाप दस्तर फोरा रापासे गलालिया आए नजर तदर खाया रापासा दत्ती अरिंद तेरा नागुरी तबियाया दा पता तो वरस दिसली देला शबहोरा तथाप दस्तर फोरा राजा लग दस्तर ज़ात खबर का राजा लग दस्तर ज़ात खबर का नजर नज़ार खबर का इंसान नज़ार खबर का बोस्तान तरफ का लग राउज़ दे ओरा तथाप दस्तर फोरा ज़ल्मी खुदा पटी भी रोखान सबाउत हुई ज़ल्मी खुदा पटी भी रोखान सबाउत हुई पलास के दज़ल्मो हमेशा वाक़े दबदलुन हुई दातो ले खबर ने इस बरिया नखपर जोरा तथाप दस्तर फोरा लद्दत वाली इनकी की वक्त फोरा तथाप दस्तर फोरा नशोद मुशाहदा का सब लगी तोरा फोरा तथाप दस्तर फोरा डेरो द्रनो खबो मशरान सदर पाकिस्तान अयूब खान सरा सिक्रिव चिमुंगे वो डेरे बिया मुशायरा तौनी से मुशायरा जोड़ा कला और चूंकि अयूब खान का उसको तबदला माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर हो डेर बाबू हो डेर जाबिर इंसान प्रेसिडेंट सिटी जे मुशायरा जोड़ा कला मुशायरा ने जुबान सुन खले राली पहाड़ के नास जे अयूब खान से पूरे हाथ राना ने इसमें नवाज के मामूल से के जाम प्रेसिडेंट या वज़ीर आज़म के राजी में स्टेज का रवान शो लोगों तो ला शहाब की चिमा दलास में जो कुछ की सिक्रियो मा नमाज सलाम दे रवान का चिपटा खबर रसर को बला ला बानी को चिता सोदे दे जिलान के ने मुजाहरा का से बहुत शुरू कर रही चले गजब बहस सदर लान दे रास्ते में मतलब दा बार को के साथ नास नजर बखर बोड़ा द खपल मशरान द मशरान द हमजोरना तासुम द सर गुने तासुम शमलवरी दा टोल हाल दा टोल पंडाल तासुम ने फैसला करे हकीकत दाले कि शेर शायरी और मुशायरी जे दा जवाना मुकाबले खुदा दे सरा दे तो काउ की दे तो रुकन की उसेदन को दे खलको का द यो घंटे या द यो वर्ष दा खुशाली और कौल और दा ग्राने और द तौर सियासत और दा बदरंग खबरना द यो वर्ष लپاره کتا څنګه رئیس دی زما په خیال چې موږ استادو نه ساتو موږ تاسو زموږ نه ساتو باندې د عباسین صاحب او د نور ملګرو خصوصي شکریه دې باندې راکوم چې کله هم د موږ د خاورنا چا هم په دعوت ورکړل د عباسین صاحب د نمخ نه دی راوړل نو په دې خبره باندې د زړه د تلا او د هرکړې په خبره باندې او په بار راکو باندې یقینا چې دا هغه غړي چې دا خپل خبره ده نو څنګه دې خبره راځي یو د دې شیونه باسي چې غزل او یو شیونه د غزل سره دې شیونه وي ستا ارمانی ما زما د لیونتو وخت ستا ارمانی ما زما د لیونتو وخت کاش چې یو ځل راشي په بیرته زلمیتو وخت او قدر د مینې او مزون نه خبره وه قدر د مینې او مزون نه خبره وه اوس چې خبر شوم لاره کې خڼ شو سړیتوب وخته او زما د کلي د ساده جنو نه څنګ ته تېر شه زما د کلي د ساده جنو نه څنګ ته تېر شه سبب ور ونه ښایي ته د حرامتوب وخته او د څلور شعرونه د نظم اخري شعرونه د نظم د ټول د عباسي صاحب انا لا وخت نشته دی خو اخري شعرونه صرف دا کومه چې دا دنیا خو رب ستا دا تفاوت تا پیدا کړی دا دنیا خو رب ستا دا تفاوت تا پیدا کړی یو ماشوم سکول ته روان شي بل لټون وي په ډیران نو دا نظام که رب ستا وي خو انصاف د سره نه دی دا نظام کله مستاوي خو انصاف د سره نه دی په دول غواړي خالقه په جوړ کړی وي انسان نو مولا زر خواله راغی په ورو یې داسې کوي
مولا زر مې خواله راغی پر ورو یې داسې کوې په غریب چې څه تېرېږي دا خو دی یو امتحان نو ما وې شمسه جواب ورکړه فلسفه کې یې راګیر کړې ما وې شمسه جواب ورکړه فلسفه کې یې راګیر کړې شمس له دا که امتحان وي بیا به وي د پاکستان ډېره مهرباني چې زما ځواني لکه د بڼ ګلګې زما ځواني لکه د بڼ ګلګې د یار ځواني په ترانو کې غزل اوس دې پسې بل یو مېلمه شاعر چې په سوشل میډیا به تاسو ډېر د هغه شاعري اورېدلې وي او ډېره غمجنه شاعري کوي زه به صرف د هغوی پوره شعر په یو مصره باندې د هغوی چې کومه ده هغه راواړم تاسو به د هغه یو مصرې نه د هغې اندازولې کوئ چې څوک راواړم بچي ته داسې کیسې وکړله چې په لارو نه وي عنایت الرحمن عاجز صاحب ته پاس دی چې راشي او خپل کلام وایي عنایت الرحمن عاجز صاحب بخښنه غواړم زید الرحمن عاجز صاحب شروع کوم په نام د ډېر زیات بخښونکي او مهربان دی ډېر زیاته مننه رئیسي صاحب او طارق سنګر صاحب چې موږ په دغه پروګرام کې بلنه راکړه چونکې بیانې وو همونږ زما خوړله او همونږ سیالانو په بیانو به راتېرېږي دغه ټول نو وسیم یوسفي صاحب دی که روحان صاحب دی که راشد دی که افسرافغان دی دغه ټولو ته ستړونشي وایم او مننه یې کوم چې ډېر پړې پړې خاورو ته دونه په ګڼ تعداد باندې راغلي وخت مې مخصوصي څو شعرونه واسم صاحب چې نه د هغه دی او نه ستا لاس دی چې نه د هغه دی او نه ستا لاس دی د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی نه د هغه دی او نه ستا لاس دی د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی یو د بنګلو په ارمان جوړ بل مزدور وخوړه یو مې د مور لاس دی بل مې د بابا لاس دی یو د بنګلو په ارمان جوړ بل مزدور وخوړه یو مې د مور لاس دی بل مې د بابا لاس دی خوب مې لیدلی دی خو ته خوبونه چېرته مولې ورځ د قیامت ته ستا ګرېوان دی او زما لاس خوب مې لیدلی خو ته خوبونه چېرته مولې ورځ د قیامت ته ستا ګرېوان دی او زما لاس دی ته پرې راهېږې په دې خلکو مې سم اور بل کړی ما په لاسونو کې نیولې د اشنا لاس دی ته پرې راهېږې په دې خلکو مې سم اور بل کړی ما په لاسونو کې نیولې د اشنا لاس دی او د درې شعرونه نور چې ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي سترګې هم زما د یار خپو پسې ګرځي ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي سترګې هم زما د یار خپو پسې ګرځي د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي د ماکټې یې تنه دوه ځایه شوې یوه پېغله د پلار خپو پسې ګرځي د ماکټې یې تنه دوه ځایه شوې یوه پېغله د پلار خپو پسې ګرځي یو سړي ته مې د زړه نه دعا کړې مړه اوس مې یاد بیمار خپو پسې ګرځي د قرضونو پیمانې یې پوره شوې څوک اجر د دوکاندار خپو پسې ګرځي